پاکستان له افغانانو سره دومخیتوب کوي خو طالبان یې بیا ورور هیواد ګڼي. دا چې پاکستان بیا څه دومخیتوب کړی هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تازه خبر دا دی چې طالبان وایي پاکستان له افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو مرسته کوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان له افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو مرستې ژمنه کړې ده. ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه د مارچ په 2 چې د قبل 11 نیټې سره برابره ده پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د یادې مرستې 3600 ټنه تېره ورځ ننګرهار ولایت ته رسېدلې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې له افغانانو سره د مرستې په لړ کې پاکستان هیواد له افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو مرستې ژمنه کړې چې پرون یې په لومړۍ جوپه کې 3600 ټنه غنم ننګرهار ته راورسېدل. موږ د ورور هیواد پاکستان د دغو مرستو هرکلی کوو او د لا زیاتو همکاریو غوښتنه ورڅخه کوو. د طالبانو د حکومت ویان له افغانستان سره د پاکستان د یادې مرستې هرکلی کړی او له دغه هیواد څخه یې د لا زیاتو همکاریو غوښتنه کړې ده. که څه هم د پاکستان حکومت تر دا مهاله په دې اړه نه دي ویلي خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې تېره ورځ د پاکستان د بشري مرستو یوه 8 موټریز کاروان افغانستان ته رسېدلی دی. نوموړي زیاته کړې چې په دغه 4 ټنه بشري مرسته کې خوراکي او غیر خوراکي مواد شامل دي. د تیرو څه باندې 6 میاشتو را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته له افغانانو سره د پاکستان د مرستې راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان 13 اونۍ له خپلې خاورې افغانستان ته د هند بشري مرستې د انتقال اجازه ورکړه. افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو د انتقال بهیر تیره څه باندې 4 میاشتو وروسته 13 اونۍ پیل شو ځکه چې پخوا یې پاکستان اجازه نه ورکوله تر څو یاده مرسته افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو حکومت پر داسې مهال له افغانانو سره د پاکستان د 50,000 ټنو غنمو د مرستې خبر ورکوي چې تېره ورځ نړیوال بانک له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستې اعلان وکړ. دغه ستر مرسته کوونکي بنسټ ویلي دي چې دا پیسې به د طالبانو لاس ته نه ورکول کیږي بلکې د ملګرو ملتونو د اداراتو او نړیوالو موسسو له لارې به په افغانستان کې لګول کیږي. دا پیسې د افغانستان د بیارغونې صندوق څخه ځانګړې کیږي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم د سخت ژمي په جریان کې له بشري ناورین سره د مبارزې په هدف له یاد صندوق څخه $280 میلیونه ورکړل شوي وو. قدرمنو لیدونکو تاسې د پاکستان د دې دومخیتوب په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب